د دې جنۍ خاوند به چې کله اپس ته لاړ نو دا جنۍ چې ده نو هر سهار به د کور نه وتله او د ګاونډیانو که به ورتله یار یو کس ولیدله که نه او بیا د چا سره ونیوله یار ویډیو راسه لږه مکمل وګورئ او د ټولو ملګرو سره یې شیر کړئ ملګرو دې سیټ چې تاسو دا جنۍ ښکاري که نه دا به هر سهار چې ده د کور نه وتله او د ګاونډیانو کې به ورتله د دې خاوند به چې کله اپس ته لاړ نو د هغه نه پس چې ده نو دا به لاړه او د ګاونډیانو کې به ورتله دې به په مخه دا عمل کولو یو ځلې چې ده نو ګاونډي ولیدله چې دا چرته ځي او د چا کره ځي نو ګاونډي چې دی نو یو ځلې په لار کې ولاړ او د دې جنۍ خاوند چې دی نو هغه د اپس نه روان و دې سیټ ټاکو د دې جنۍ د خاوند او دې ته دا خبره وکړه چې ستا راښځه چې ده دې کور ته په مخه ننوځي کله چې ته اپس ته لاړ شې که نه نو دا ستا راښځه چې ده نو دا چې ده نو دې کور ته راځي او په مخه دلته ننوځي بیا زه څارم او واپس چې ده نو واپس دې کور نه راوځي دا څه معامله ده نو خاوند چې ده نو کور ته راغی که نه د اپس نه ستړی او د خپلې ښځې ته هېڅ هم ونه ویلو او په سهار له چې دی نو د ښځې چې دی نو د خپل خاوند تیار کړو دا اپس ته روان شو کله چې د ګیټ نه بهر ته ووته او اپس طرف ته لاړ نو د خاوند چې دی جینې نو دا پته پټ شو چې زما دا ښځه چېرته ځي نو دا ښځه چې کله په ګیټ باندې راووتله که نه او دا روانه شوله نو د خاوند پسې هم شاته روان شو کله چې پسې د خاوند شاته روان شو که نه کور دی هغه ته ورننوتله چې کله کور ته ورننوتله که نه او د خاوند پسې هم یکدم ورننوتلو هلته یو بوډا سړی پروت و که نه جینۍ ورته ویل چې دا زما پلار دی نو د جینۍ د خاوند هم ډېر زیات حیران شو و تا ما ته مخکې ول نه ویلو چې دا ستا پلار دی او د جینۍ معافي وغوښتله چې ما ته ویل نه و او زه ستا نه معافي غواړم د خاوند یې ورته ویل که نه چې دا ستا پلار دی که نه تا ما ته مخکې ول نه ویلو چې ته دلته راځې ویل چې ما ستا نه د جینۍ ورته ویل که نه چې ما ستا نه بې اجازته چې دی نو دې له خوراک ورکړی دی او زه چې دلته راغلی یم نو د خاوند یې ورته ویل که نه چې ته هېڅ چل وکړه که نه چې دا کور ته راوله او دا به چې دی نو زموږ سره هلته یي او زموږ سره به اوسېږي ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی مطلب دی او ډېر ښکلی مقصد پکې دی په چا به بالکل شک نه کوه چې د یوې خبرې نه خبر نه یې که نه په چا باندې به شک نه کوې په دې کې ډېره غټه ګناه ده ملګرو ځکه چې په یو مسلمان باندې شک کول که نه دا عظیم الشانه ګناه ده خو بل چا باندې بالکل شک نه کوې که نه چې هغه انسان یو کار نه یي کړی او ته راځې په هغه باندې الزام لګې او هغه چې دی نو په هغه باندې شک کوې نو دا ویډیو ټولو پښتنو ته ورسوئ زموږ اصل مقصد دا دی که نه چې اول ځان د خبرې نه خبروئ نو بیا هله په یو انسان باندې شک کوئ په انسان باندې الزام لګوئ نو هغه بیا تاسو ورله سزا ورکولی شئ خو چې کله په یو انسان کې یوه خبره نه وي او ته راځې په هغه پسې خبرې کوې یا هغه چې دی نو سپکې نو دا ډېره غټه ګناه ده